السلام علیکم ملګرو په پریو کې چې کوم 3D AI وینګ وال تصویران تاسو کته ملګرو که تاسو په خپل نیم باندې داسې وینګ وال تصویران کریټ کوئ نو ملګرو په دې ویډیو کې به طریقه خیمه تاسو به ځان د لپاره په خپل نیم باندې 3D AI وینګ وال تصویران څنګه جوړوي خو ملګرو تاسو به کار کوئ په خپل موبایل کې به کروم براوزر ته راشئ او کلیک په پیوالئ تاسو چې کله په کروم براوزر باندې کلیک واغستو دلته بیا په سرچ باندې کلیک والئ او دلته ملګرو تاسو ولیکئ بینګ AI ایمیج تاسو ولیکئ ملګرو BING سپیس پاور کوي AI سپیس پاور کوي ایمیج تاسو ملګرو ولیکئ بینګ AI ایمیج تاسو ملګرو دا رنګ ولیکئ بیا به سرچ کړئ تاسو چې کله سرچ کوئ ملګرو تاسو سره به داسې ویب سایټ راوړي کې لیکلی وي ایمیج کریټر فرام مایکروسافټ تاسو په دې ویب سایټ باندې کلیک والئ تاسو چې کله په دې ویب سایټ باندې کلیک واغستو ملګرو تاسو سره بیا دا رنګ انټرفیس راوړي دلته ملګرو تاسو سره لیکلی وي جاین می تاسو دلته ملګرو خپل آی ډي ساين اپ کړئ یا خپل آی ډي کریټ کړئ نو آی ډي به جوړه کړئ او که تاسو سره خپل زوړ جیمیل وي نو ملګرو تاسو خپل آی ډي ساين اپ کړئ تاسو کله ملګرو آی ډي ساين اپ کړئ تاسو سره بیا دا رنګ انټرفیس راوړي دلته کې ملګرو زه پیراګراف دلته کې زه پیسټ کوم دی پیراګراف لینک تاسو لاندې ډسکرپشن کې ورکوم دا پیراګراف ملګرو تاسو ځان سره د هغه ځګنه کاپی کړئ مخکې طریقه خیمه چې بیا تاسو دا څنګه استعمال دلته پیراګراف زه ملګرو ول پیسټ کوم ټیک شو دا پیراګراف ملګرو ما پیسټ کو ټیک شو تاسو ګورئ ملګرو پیراګراف کې چې کوم دلته کې احمد نیم لیکل شوی دی دلته چې کوم دی عائشہ نیم لیکل شوی دی مونږ سره چې کوم اوس وینګ تصویر چې کوم کریټ کیږي ملګرو هغه مونږ سره د احمد او د عائشہ په نوم باندې کریټ کیږي جنریټ کیږي بس صحیح ده AI کې نو ملګرو تاسو ګورئ ورته چې کوم دا کریټ کوم ګورئ وته د کریټ باندې ما کلیک واغستو زموږ سره چې کوم وینګ کوم تصویر ملګرو کریټ کیږي هغه مونږ سره د احمد او د عائشہ په نوم باندې ګورئ وته لږ شان تک انتظار بوته کوي چې پروسیسینګ کوي اوس په چې کوم د مونږ سره اتوماتیکلی تصویر چې کوم د مونږ سره جنریټ شي کریټ پشي مونږ سره ګورئ وته لږ شان تک انتظار وته کوي خملګرو تاسو ګورئ زموږ سره چې کوم د وینګ والا کوم تصویران چې هغه موږ سره چې کوم جنریټ شو د احمد اینڈ عائشہ په دې نوم باندې صحیح ده مونږ غواړو چې ملګرو مونږ په خپل نیم باندې مونږ وینګ والا تصویر اډیټ کوو چې زموږ نوم پکې راځي هغه پر ملګرو تاسو کارو کې دلته چې کوم د احمد چې کوم لیکل شوی تاسو د دې ختم کړئ دلته تاسو خپل نیم ورواچئ دلته تاسو کلیک والئ ملګرو دا رنګ ټیک شو او د دې تاسو کټ کړئ د احمد به تاسو کټ کړئ دلته تاسو ولیکئ پر اسکه زه ولیکم سلمان ټیک شو سلمان ما ولیکو صحیح ده سلمان او د عائشہ هم ملګرو تاسو کټ کړئ دلته تاسو چې کوم دی یو بل نیم ورواچوئ ټیک شو دلته زه پر اسکه ورواچوم د عائشہ په ځای به زه ولیکم رانی ټیک شو زه به رانی ولیکم زموږ سره چې ملګرو اوس کم تصویر کم کریټ کیږي جنریټ کیږي هغه موږ سره سلمان اینډ رانی په نوم باندې به وي ټیک شو زموږ د مرضی سي تاسو چې نوم هم دلته کې ملګرو ولیکو دا نوم به تاسو کټ کوئ نو بیا تاسو چې په هغه نوم باندې چې کوم تاسو سره وینګ والا 3D AI ایمیج چې کوم دی نو جنریټ کیږي ملګرو ګورئ وته ملګرو ګورئ دلته چې کوم دی ما سلمان ولیکو دلته میرانی ولیکو دلته په کریټ باندې ځکه لیکلم اوس ته ګورئ ملګرو لږ شان تک انتظار به کوئ 8-10 سکند انتظار به تاسو کوئ ملګرو دا چې کوم دی اتوماتیک ریس موږ سره چې کوم دی نو AI 3D وینګ والا کوم تصویر چې زنګ په نوم باندې چې کوم دی نو موږ سره جنریټ شي اتوماتیکلی پراسینګ دا کوي ګورئ لږ شان تک انتظار وته کوئ خملګرو دا وګورئ زموږ د تصویران چې کوم د جنریټ شو سلمان اینډ رانی په نوم تاسو وګورئ ملګرو سلمان اینډ رانی په نوم باندې اوس پر اس ملګرو تصویر تاسو ډاونلوډ کول غواړئ دلته د تصویر زه ډاونلوډ ما کلیک واغستو کلیک هم چې کله واغستو ملګرو بیا به لږ شان تک انتظار وکړئ ټیک شو دا وګورئ ملګرو موږ سره چې کوم د زموږ په نیم باندې زموږ سره تصویر چې کوم دی نو جنریټ شو بیا ولته به تصویر ډبل سلیکټ په داسې فینګر ولګوئ تاسو سره دا رنګ اپشن لیکل ډاونلوډ ایمیج تاسو به ډاونلوډ ایمیج باندې کلیک والئ دلته به ډاونلوډ اگین کلیک کړئ ملګرو زموږ د تصویر چې کوم دی موږ سره په ګیلری کې چې کوم دی سیو شو ټیک شو به طریقه تاسو خو ځان ته لپاره AI وینګ والا تصویر کریټ کولای شي ملګرو دغه طریقه وکړه ویډیو خوښ شي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ په خوا کې د بیل په ایکن باندې کلیک والئ چې زموږ روانه ویډیو ټول مخکې تاسو ته درورسي